دوستانو یوه موضوع چې د افغانستان د کرکټ یا د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په اړه باندې مخربین غواړي چې منفي انځور وړاندې کړي. تاسو باور په خدای وکړئ چې په موږ باندې هېڅ خوشحالي د چا نه لورېږي، هغه که په لوبو کې ده، هغه که د افغانستان په بیا رغونه کې ده، په ترقۍ د افغانستان کې ده، په سوله کې ده، په امنیت کې ده. نو زه تاسو ته یو اطمینان درکوم چې له موثقو ادرسونو نه چې نه د راشد خان او نصیب زدران ترمنځ کوم مشکل راغلی ده، نه کوم لفظي شخړه سوې ده، او نه د خدای هغه وخت راولي چې زمونږ باصلاحیته کرکټیان چې هم د اخلاق نمونه دي، هم د جرأت نمونه دي، هم په لاندو په دې تېر یو کال کې افغانستان ته بریاوې راوړلې، که هغه د 19 کلنو اسیا کپ سیریزو، هغه که له بنګلادیش سره سیریزو، هغه که په ورلډ کپ کې تر سیمه فایناله پورې رسېدلي، دا ټول هغه څه دي چې دا د افغانستان لپاره زموږ د نظام لپاره د افتخار وړ ده. همیش د کرکټ لوبغاړي چې دي دا له سیاسته لرې دي، د ټول ورزش لوبغاړي، نو دا په سیاست پورې مه مربوطوئ. که راشد خان ده، که محمد نبي ده، که دا د افغانستان ټول کلاړیان هر یو یې دا زموږ لپاره د غمیو مثال لري. تاسو د هغوی په کرکټ میدان کې د روژې نیول لیدلي دي چې د روژه ماتې په وخت کې لوبه درولې، خپله روژه یې ماته کړې ده، د هغوی په جامع لمونځونه مو لیدلي دي. بل دا زموږ د افغانستان قدرونه دي. قدرونه دا معنا نه چې هر سړی د وروره ګله برج الخلیفه جوړ کړي نو هغه د افغانستان قدر شي د هغه هیواد. په ډېرو هیوادونو کې په دغسې لوبغاړو پسې سرونه او تندي مات شوي دي چې تر څو د هیواد دپاره لوبې وکړي. بنګلادیش تقریبا له 10 کالو نه په نړیوال جام کې لوبېږي، د سوپر ایټ غړی هیواد ده دی. نو افغانستان خو په نسبت د هغوی ته که وګورې ډېر وروسته موږ به له عمان سره لوبې کولې، موږ به له هغه سره هانګ کانګ سره کولې، یا به م ګټه یا به م بایله. تاسو وګورئ د استرالیا سره ما تقریبا 3 کاله مخکې شمشاد سره یوه مرکه وه، وایي د کرکټ په اړه مال کرکټ یو ورځ به راسي چې موږ به د کرکټ ناټو استرالیا ماتوو. باور په خدای وکړه، ما خو د خپلو لوبغاړو باندې باور و. بیا داسې یو کرکټ بورډ چې اوس ایجاد شوی ده چې صرف لوبغاړي انتخابوي، په دې کې قوم نسته، په دې کې خپلوي نسته، په دې کې د بډ او د رشوت او د دې شیونو تاسو خپله وینئ. یعنې هغه څوک چې د افغانستان د اوسني نظام مخالفین دي په دې باندې اقرار کوي چې کرکټ بورډ یو ښه لور ته حرکت کړی ده. نو د دغه ښه لور حرکت د لوبغاړو ذهني فشار مه جوړېږئ، هغوی ته ټینشن مه جوړوئ. کوشش وکړئ چې تشویق یې کوئ. تشویق دا معنا نه چې دوی لوبې وګټي موږ ډزې وکړو، تشویق دا معنا نه چې دوی لوبې وګټي موږ اتڼونه وکړو، نه، تشویق دا معنا چې دوی پسې بد مه وایئ. که چېرته دوی کې یو منفي پایټ یوه لوبه بایلي، په لوبه بایللو باندې دوی مه تحقیروئ، دوی ته بد رد مه وایئ، د دوی ترمنځ اختلافاتو ته لمن مه وهئ. دا مه وایئ چې لانجه یې وکړه او د ده خپلوان یې نه ورور یې نه پرېښود، دا ټول دروغ دي. باور په خدای وکړه دا یو خبره هم حقیقت نه لري. د نړۍ سترګې دي موږ ته د افغانستان ته. دغه کرکټ زموږ له خوا نه یو د امن پیغام نړۍ ته ورکوي. زموږ په استعداد باندې دلالت کوي چې یعنې افغانستان کولی شي، د افغانستان ځوانان کولی شي چې په خپل استعداد باندې د نړۍ د کرکټ هغه سټارانو ته چې د کرکټ په نړۍ کې په کرکټ راج کړی، استرالیا، انګلند، هندوستان، پاکستان، ډېر هیوادونه دي، نیوزیلند، چې هغه په کرکټ کې ماته بیخي منله نه. بالخصوص افغانستان غوندې ټیم سره به دوی سیریز نه کوه، شرمېدل به. تاسو به په لنډو ورځو کې، لنډ وختو کې انشاءالله د 2-3 نورو سیریزونو د نړۍ له برقدرتونو د کرکټ سره شاهدان اوسېږئ. دا هغه څه دي چې د کرکټ بورډ له خوا نه کوشش کیږي، سعی کیږي د اجرایي رئیس له خوا نه شپه او ورځ په سفرونو باندې ده، کله په یو هیواد کې کله بل هیواد کې، تر څو د هیوادونو ترمنځ تاسو ته سیریزونه برابر کړي. ځوانانو هڅوي، د کرکټ دغه زلمیانو هڅوي. زموږ بریا څو اړخه لري. لومړی دا چې زموږ کرکټیان ښه استعداد لري، ځوانان دي. دویم لویه خبره دا ده چې دوی اتفاق او اتحاد لري. دریمه خبره دا ده چې دوی قماربازان نه دي. دوی زمونږ او ستاسو وقار معامله کوي، نه کنې دوی په یو بال باندې پوهېږئ چې څومره پیسې خلک دوی ته ورکوي، یو میچ بایللو څومره ورکوي،
خو دا هر څه زمونږ او ستاسو دپاره کوي چې د افغانستان نوم وساتل سي، نشان یو څو شېبو دپاره دوی خوښي ورکړي. او دا یوازې په کرکټ کې نه، په ډېرو برخو کې زمونږ دپاره د بریا لامل ګرځي. فرض مثال د افغانستان کې کرکټیان چې دي لوبغاړي، دوی ښه تنخواه اخلي، ښه سرمایهداري کوي، د یتیمانو کفالت کوي. مونږ او تاسو ته خیر رارسېږي. دغه پیسې چې څومره دوی کوي د خپل شهرت له طریقه دوی کولی شي په راتلونکي کې ښه بزنس وکړي، د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې درته روښانه کړي. که راشد خان ده، که محمد نبي ده، که څه نومېږي فضل حق فاروقي ده، عظمت الله ده، دغه ټول ده دوی دا د خپل د ځوانۍ عمر مونږ او تاسو ته ویاړونه راوړي. بیا له دې نه وروسته که خدای پاک مونږ او تاسو ته ژوند راکړه، دا د افغانستان دپاره یوه سرمایه ده. دوی بزنس کوي، دوی کاروبار کوي، دوی راځي د افغانستان په جوړولو کې مونږ او تاسو سره وګاره کوي. نو دا مو خپل لاس او بازو د خپل لاس باید په خپله باندې قطع نه کړو. افغانستان ته څه شی پاتې دي؟ 40 کاله جګړو مونږ نه هر څه واخیستل، مونږ نه اخلاق اخیستي، مونږ نه فرهنګ اخیستی، مونږ نه آبادي اخیستې ده، مونږ نه تعلیم اخیستی ده، مونږ نه هر څه زمونږ له لاسه وتلي. نو بیرته د راټولولو دپاره باید په هر ډګر کې مونږ کار وکړو، بې اهمیته یې نه کړو، دته اهمیت ورکړو. هر د انسان وجود چې ده، دا هر شي ته ضرورت لري. افغانستان هم زمونږ او ستاسو وجود ده، زمونږ او ستاسو جوړښت ده، دا هر شي ته ضرورت لري. ورزش ته ضرورت لري، اخلاقو ته لري، دین ته لري، فرهنګ ته لري، کار ته لري. نو مونږ او تاسو باید متحد شو، د اتحاد واخمو. د ټولو هغه افغانانو ورونو ته د کرکټ د 19 کلنو بریا د پاکستان په وړاندې یو ځل بیا مبارکي ورکوم. او ښکلي لوګرجان، تاسو دا وروسته منظره ګورئ، بېګا ماخوستن ښه خوندوره واوره وسوله. یو ښه پیغام به د وچکالۍ د ختمولو دپاره مونږ باید چې د افغانستان د سرسبزۍ دپاره کار وکړو، ښاروالي سره، له زراعت سره خپله کوشش وکړو، یوه ونه دوه ونې کېږدو. که څوک غواړي چې ونې کېږدي، اوس هم کېنولی شي، پسرلی هم کېنولی شي. دغه ټول ژمی تر پسرلي پورې مونږ کولی شو چې نهال شاني وکړو. مونږ کولی شو چې حکومت دې ته وادار کړو، ورته ووایو چې دا اولویتونه دي، د اوبو بندونه جوړ کړو تر څو د اوبو له قحطۍ نه، د اوبو د سطحې د ټیټوالي نه، له دې نه باید چې زراعت ته ډېره وده ورکړو. د هغه شیان کښت کړو چې ضرورت د دې هېواد ده. مونږ رومیان یعنې په دومره لویه پیمانه کې څه ضرورت ده چې یو سړی رومیان کري؟ ولې مونږ جوار نه کرو؟ ولې غنم نه کرو؟ ولې کچالو نه کرو؟ ولې پیاز نه کرو؟ ولې لوبیا نه کرو؟ ولې مۍ نه کرو؟ ولې نخود نه کرو؟ دا هغه څه دي چې مونږ 3-4 کاله په خپل کور کې استعمالولی شو. لوبیا د غوښې بهترینه بدیل ده. اوس که وګورې یو ولایت د بسته ګلپای ده، د ګلپي ارزښت له لاسه لاړو. رومیان سږ کال هېچا پکې ګټه نه کړې، حتی په مځکو خپلې شمسانې پاتې شو، لاره وتښتېد له قرضدارۍ نه. من په 15 روپیو. همداسې حکومت ملي تجاران د یخې خونې دپاره کار وکړو، د افغانستان د سبزیجاتو د میوه‌جاتو دپاره په نوره نړۍ کې مارکیټینګ وکړو. د پیکینگ دپاره ګوره ډېره مهمه ده دوستای عزیز. پیکینگ برای سبزی و برای میوه‌جات ما بسیار از اهمترین بزنس ماست. هم منافع خوب میکنیم و هم امی میوه تازه و سبزی تازه به دنیا به بسیار خوبترین کیفیت ما میتونیم به دنیا برسانیم. تجارای ملی ما این یک لطف است، خواهش ماست که عذر میکنیم که به میلیاردها سرمایه را شما به بلند منزل ها مصرف میکنین. اینمی یک بلند منزل 10 دانه سردخانه جور میشه که به استاندارد جهان. منافع خوبی از بلند منزل که در خانه سرد ما داریم. مردم میوه خود میمانه، سبزی خود میمانه، هم صاحب خانه سرد منافع میکنن، دیقان ما منافع میکنه. این سال انار 1 کیلوش 20 روپه، ولیاز خدا بهترین انار 20 روپه. یعنی در دیگه کشورها سعی کنین به می انار ضرورت داره. چرا ما به خاطر میوه‌جات خود، به خاطر انگور خود، به خاطر انار، برسیو کارخانه ها به خاطر جوس ندارن که جوس جور کنن؟ پس یک کارخانه جور میشه، جوس انار جور میکنه، جوس سیب جور میکنه. ما و تو باید اونمو جوس استفاده کنیم تا کارخانه منافع کنه. دیگه کارخانه جور شده، دیگه اینمی انار که به 20 روپه میگیری باز به 200 روپه میشه. منافعش به جیب کی میره؟ به جیب افغان تو میره. تو فکر نکن که انار کیلو 20 روپه خوردی تو منافع کردی، تو تاوان کردی. به خاطر که یک انرژی که کل مصرفش 5 افغانی میشه، او 60 روپه تو رو میخری و به صحت هم تاوان داره، منافع هم به کشورهای دیگه میره. دیگه ما الحمدلله شرکت های دوا جور کردیم، دوای خود تولید خود باید استفاده کنیم. تجارای ما که از خارج یک چیز را میاره
بالمثل چیزایی که در افغانستان تولید میشه و جنس نبیاره تا ما رشد کنیم ترقی کنیم. یک تجار ماست که از چین به میلیون دلار سامانا را میاره مصرف میکنه و نمو را یک کارخانه را جور کنه داخل افغانستان تولیدات کنه. ما دسمالی که در روسیه استعمال میکنیم از این تولید نمیکنیم، باید در کشور خود کنیم. کدو شیرکدو نه کدو تراولا یا کدو که من نرخ ازیر بتان بگم شما ایران میمانیم که ما در کشوری هستیم که باز میگیم زراعت اما به خاطر زراعت خود بازار نداریم، مارکتینگ نداریم. عمده علتش این است که ما پیکینگ سین اینی کدو رو میبینید، این کدو یک سیرش 60 افغانی 50 افغانی 7 کیلو ازی. لبلبو رو ما دین روز خریدیم یک سیرش 60 افغانی. این باور به خدا که ما برای گواه میتیم با چی که ارزش نداره. از جواری کد، از گردنم کد، از کای سفید کد، این ارزان تمام میشه. این ما برای گواه میتیم. خب این چیزی هست که تقریبا 3-4 ماه مقامت داره، خراب نمیشه. چرا ما نمیتونیم به کشورهای دیگه ببریم؟ چرا نمیتونیم در داخل افغانستان از این رب جور کنیم، مربا جور کنیم، چیزایی رو جور کنیم که هم به صحت مردم فایده داره، هم ما منافع میکنیم. اینمی اول ما باشم کدو کیلو سیر 60 روپا باشه، ما خو کدو رو بازکش نمیکنم، ما خو لبلبو رو کش نمیکنم. از لبلبو اگه ما کارخانه میداشتیم بوره جور میکردیم، نداریم، کارخانه ما فلج است. چرا لبلبو یک سیرش به 50 افغانی و به 60 افغانی شد؟ خب ما کارخانه شکر داریم، کم داریم، یک به یک اکتفا میکنیم. در کندوز در بغلان همیشه یک دو دانه کارخانه است، بخیر ما هم نو به فعالیت شروع کرده. خب لبلبو یک چیز است که در کل دنیا به بوره ضرورت است. اگر ما ارزش لبلبو ارزش پیدا کنه، قیمت پیدا کنه، فکر کنم که ما مارکت دنیا را به دست خود میاریم. اینم تو ما میتونیم بدیل رومی بانجان گلفتا پرست است. روغن کارخانه روغن است، روغن تولید میکنه. جواری روغن تولید میکنه، ما کش نمیکنیم. لوبیا از خارج میاریم. جواری باور به خدا که از پاکستان میاد، لوبیا از پاکستان میاد، ناخود از پاکستان میاد. دا یک سال موترش ترخم استاده که زیان نمیکنه. رومی بانجان ما توره لبلبو زردک ما را که یک روز ترخم چی کنه خراب میشه. چرا ما تو نخود، می، ماش، لوبیا، ممپلی، گلفتا پرست چیزایی را کش کنیم؟ درختای کل انگور چرا ما میوه خشک، پسته، بادام، جلغوزه، این چیزایی است که تو یک سال 2 سال رو نگاه کنی هیچ کدام مشکلی نداره. سرمایه است زیر پایت، هر وقت که دلت خواست میتونی به فروش برسانی. و در ضمنش ما وقتی از خوشحالی نجات میابیم که هر افغان ما یک دانه نهال غرس کنه 40 میلیون نهال میشه، 2 دانه کنه 80 میلیون. در 10 سال کل افغانستان سرسبز میشه نمیشه؟ ما قریه های را دیدیم که 500 خانه است یک دانه درخت سبز نداره. باز میگیم که این کشور خود به این رقم جور نمیشه. یکی دوم تجارای ملی ماست، شما از او که تشویق کنید و تحقیر میکنید، فلانه تو کد کدا کی خوبی کده. امی اول امی انگشت بر خودت بگی که دمی یک روز از صبح تا شب چی کردی، کدام خدمت به کشورت کردی. و از دوستا و عزیزا تجارای ملی ما که در خارج استثمار هستن تقاضای ما اینمی است که بیاین در پروژه عمرانی به خاطر بهبود وطن، آبادی وطن این است که تو بلند منزل بساز به لحاظ خدا. آبادی وطن سرسبزی وطن است، میوه‌جات وطن است، کارخانه های به خاطر میوه، به خاطر انار، از این چیزا، از امی چیزا صابون جور میشه، شامپو جور میشه، روغن مو جور میشه. چرا ما نمیتونیم؟ ما انشالله به طرف درستی روان هستیم. اتحاد و اتفاق ما و شما بسیار از همه چیز که مهمتر است. خدا کنه که گپای ما سر شما آزرده نشد شما را و روز بیا انشالله که یکی دیگر را در آغوش خود بگیریم، یکی با دیگر همکاری کنیم، یکی دست دیگر را بگیریم از تخریب و از بی‌عزتی، یکی دیگر دست برداریم، کشور ما جور میشه. به هم افغانایی که داخل و خارج از کشورش، به همه برادرها و خواهرای ما سلام گرم ما را از این منطقه سفید برف سر برف پوشانده اولین برفش است و انشالله کشور ما روی به ترقی میشه، روی به پیشرفت میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.